عبدالباقی د سترګو نه بغیر ژوند کولی شم خو د مینې نه. عبدالباقی په مینه کې د سترګو بایللو وروسته هم ځان داسې ګڼي لکه مهی چې د اوبو نه بغیر ژوند کوي. دا واقعه په کال 2013 کې راغلی ده. عبدالباقی وایي چې زه ورونو په پړو وتړلم او پلار یې دواړه سترګې وویستلې. د هغه ګناه دا وه چې ده د یو جینۍ سره مینه کوله او واده یې ورسره کول غوښتل. د جینۍ او د عبدالباقی د کورنو ترمنځ د کویدنې خبرې شروع وې. یو ورځ د هغه پلار د ده رونه کېنول او دوی ته وویل چې تاسو غواړئ چې دله زه دا جینۍ وکړم. خو رونو یې دا خبره خوښه نه کړله او ویې ویل چې دا ټلیفوني جینۍ ده، مطلب دا چې د دې به داسې د نورو خلکو سره هم تعلقات وي. عبدالباقی وایي چې ما ورته وویل چې زه په یو لحاظ سره هم د دې جینۍ پرېښودو ته تیار نه یم. نو پلار یې رونو ته اشاره وکړله چې دی کلک کلک په پړو وتړئ. تړلو نه وروستو پې رونه په لاس او پښو کېناستل او یو ورور یې ورته چې مشر و هغه ورته د ده سر ونیو او پلار یې د کور کې د خوراک چمچه یعنې کاشوغه باندې یوه سترګه وویستله. عبدالباقی وایي چې ما چغه کړله چې خدای او رسول ته وګورئ او دا دویمه سترګه رانه مه وباسئ. خو پلار یې دغې ته ونه کتل او دغه دویمه سترګه یې ته هم وویستله چې رور یې یوه سترګه ویستلو سره هم د الله اکبر ناره کړله او دویمه سترګې سره هم. هغې نه وروستو بیا د لورلۍ اسپتال ته چې لاړی او دا خبر په فیسبوک خور شو نو د ده په پلار باندې مقدمه درج شوله. دا خبر مشال ریډیو هم راغستی و. شپږ کلن عبدالباقی په بلوچستان پښتنه سیمه لورلۍ کې ژوند کوي. د خاطر اپریدي خبره چې ستا د راتلو په انتظار کې خاطر په سترګو ړوند شو دیوالونه نیسي.